دا د زابل ولایت ورزشي جمنازیوم دی چیرته چې د 12 ولایتونو د کیک جستو 15 تنه ورزشکاران د سیالۍ ډګر ته ښکته شول او د یو بل پر وړاندې د خپلو مټو زور وازمایو. د افغانستان د کیک جستو سبک د فدراسیون رئیس وویل زابل دا ځل د هغو جذابو سیالیو کوربه و چې نه یوازې د نظم او ګډون له پلوه بېساري وي بلکې د زابلي ولس مینه تود هرکلیاو له ورزش سره ژمنتیا زموږ پام ځان ته راواړوو. هغه وویل هڅه کوو د زابلي ځوانانو د هڅونې لپاره نور همداسې فرصتونه هم برابر کړو. ما تقریبا 10 ولایت در این مسابقات دعوت کرده بودیم به طور رسمی از طریق ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان و با حمایت آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت زابل. خوشبختانه یک مسابقات بسیار خوب با کیفیت عالی در حال حاضر و واقعا مردم زابل واقعا مردم ورزش دوست هستن. میبینیم بسیار به آرامش، بسیار به خونسردی، بسیار با یک محبت به ورزش که همگی نشسته سر جای خود ورزش تماشا میکنن. د دغه لوبو په تړاو د زابل د ورزشي امیریت امیر وایي هڅه مو دا ده چې د هیواد دننه خپلو ورزشکارانو ته د سیالیو مناسب چاپیریال برابر کړو ترڅو دوی د خپلو زحمتونو نتیجه وویني او هم د لوبغاړو ترمنځ لا زیاته همغږي رامنځته شي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکي کې به مو هڅه دا وي چې د هیواد په کچه پراخې سیالۍ هم تنظیم کړو. مسابقې د کیک جستو په بخش کې وي چې په دې کې 12 ولایتو ګډون درلوده نو الحمدلله په ډېره ښه توګه سرته ورسېدې. کوم ستونزې نه دي رامنځته شوي. هدف دا ده چې خپل ورزشکاران ولایتو ته خارجي هېوادو ته موږ جوړ کړو اماده یې کړو سپانسران ورته پیدا کړو. لکه څرنګه چې په دغه مسابقو کې زموږ بعضې تجارانو سپانسري کړې وه د میلمنو لپاره. بس بیا هم په اخري کې دا وایم په ټولو تجارانو غږ کوم چې زموږ ځوانان راپورته کوي. موږ ډېر ښه استعدادونه لرو. بل خوا لوبغاړي د دغو سیالیو له ترسره کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا ډول ورزشي فرصتونه دوی ته ډاډ ورکوي څو ځانونه لا ښه چمتو کړي او د خپل ولایت او هیواد لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. چې د ولایتونو تر مابین مسابقې په لاره اچول شوي دي. د زابل د فدراسیون احمد غلامي څخه ډېره زیاته مننه چې د زابل د ځوانانو لپاره داسې برنامې داسې اپلیکیشنونه په لاره اچولي دي. موږ ډېر خوشحاله یو. موږ یوازې په دې کې یو هدف دی چې موږ تر څو دغه عام خلکو ته یا عام ولس ته دا میسج ورکړو چې دوی هغه نشهیي یا مواد مخدر پرېږدي داسې ورزش ته که څه هم تر ډېره حده تقریبا 80% اوس زموږ ستاسو امکانات چې دي برابر دي خو دوی باید نور هم کوشش وکړي هغه کم نیمګړي امکانات چې د هغه موږ ته پوره کړي. ډېر خوشحاله یم چې په زابل ولایت کې دا رقم پایچونه کېږي. دا ورزش ارزښت ورته وړي او کولی شي چې ځوانان تشویق کړي په ورزش کې او موږ څه کم یوه میاشت تېرې چې امادګۍ مو نیولې ده. باید وویل شي چې دا سیالۍ د زابل، هرات، غزني، پکتیا، فراه، هلمند، کندهار، میدان وردګ، کاپیسا، لوګر او کابل ولایتونو ترمنځ پلان شوې وې خو د 6 ولایتونو د نه ګډون له امله یوازې 15 ولایتونو برخه واخیسته چې په پایله کې زابل لومړی، هرات دویم او غزني دریم مقام خپل کړ.